لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل ریزونیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي. په کالیفورنیا کې د پوهې یا پرمټ د ازموینې پوښتنې او ځوابونه. یو څلوېښتمه پوښتنه تاسو غواړئ چې په راتلونکي کونج کې کیڼ اړخ ته وګرځئ. تاسو باید د لارې حق راتلونکي موټرونه چې چپ لوري ته ځي ورکړئ. ټول ستاسو په لور رانږدې کېدونکو موټرو ته ورکړئ. په سړک کې پیاده تلونکي چې د واک سیګنال ته انتظار باسي ورکړئ. سم ځواب دی ټول ستاسو په لور رانږدې کېدونکو موټرو ته ورکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې کیڼ اړخ ته ګرځئ تاسو باید پیاده تلونکو، بایسکل چلونکو یا نورو موټرو ته چې دوی په شنه څراغ کې حرکت کوي او یا هغه موټرې چې ستاسو په لور راځي د لارې حق ورکړئ، یعنې اجازه ورکړئ چې لومړی هغوی لاړ شي بیا تاسو خپل په لور حرکت وکړئ. 42مه پوښتنه د سړک په ښي اوږه یا غاړه کې یو موټر ودرول شوی چې د خطر څراغونه یې لګولي دي. تاسو باید ورو یا سرعت مو راکم کړئ او په ډیر احتیاط سره تیر شئ. خپل موټر ودروئ تر هغې چې تاسو وګورئ چې څه پیښ شوي دي. لاینونه کیڼ لور ته بدل کړئ او چټک شئ. سم ځواب دی ورو یا سرعت مو راکم کړئ او په ډیر احتیاط سره تیر شئ. راځو ځواب وضاحت ته. که تاسو وګورئ چې د سړک په ښي اوږه یا غاړه کې یو موټر ودرول شوی دی او د خطر څراغونه یې لګولي دي نو دا حالت دا درښیي چې کیدای شي په سړک باندې مخکې دغه موټر خراب شوی وي، ټکر یا بل بیړنی حالت وي. ورو شئ یا سرعت مو راکم کړئ او په ډیر احتیاط سره د درېدلي موټر څخه تیر شئ. که چیرې ستاسو څخه د کومک غوښتنه وشوه نو په خوندي ډول ودرېږئ او مرسته ورسره وکړئ. 43مه پوښتنه مخکې له دې چې تاسو لاین بدل کړئ تاسو باید د خپل موټر په عقب هیندارو کې وګورئ او هیڅکله خپل ښي اوږه باندې مه ګورئ. تل تاسو په ټرافیکي لاین کې ورو اوسئ. په خپله اوږه باندې سر تاو کړئ او وګورئ، یعنې اور شولډر وکړئ. سم ځواب دی په خپله اوږه باندې سر تاو کړئ او وګورئ، یعنې اور شولډر وکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. د لاین بدلولو د مخه دا خورا مهم دی چې تاسو د خپل موټر شاته ساحه او د خپل موټر ړنده نقطه په مکمل ډول سره وګورئ. تاسو باید د لاین بدلولو په وخت کې په خپله اوږه باندې وګورئ، یعنې اور شولډر وکړئ تر څو ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو شاته په هغه لاین کې موټر موجود نه دی چې تاسو ورته غواړئ او یا هم بل لاین څخه خو دې لاین ته بل موټر نه راځي، ځکه چې په دې دواړو حالاتو کې د حادثې یا ټکر ډیر امکان پیښیږي یا شته. 44مه پوښتنه تاسو غواړئ په دوه طرفه سړک کې ښکته لور ته موټر پارک یا ودروئ او کرب یا د سړک څنډه موجوده نه ده. تاسو باید د خپل موټر مخکیني ټایرونه یا ویلونه کومې خواته واړوئ یا تاو کړئ. نیغ مخامخ، ښي د سړک غاړې ته، چپ د سړک د مرکز په لور. سم ځواب دی ښي د سړک غاړې ته. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو په یوه غونډۍ یا چړۍ باندې خپل موټر ښکته خواته دروئ یا پارکوئ او سړک کرب یا څنډې کوچنی موانع ونه لري یا کوچنی دیوال ونه لري،
خپل د موټر ټایرونه یا ویلونه د سړک ښي لور ته تاو کړئ. که چیرې د موټر بریکونه د کاره ولویږي یا کار پرېږدي یا کار ونه کړي، نو موټر به د سړک منځ ته د نورو موټرو مخ ته نه راځي یا نه ورځي او د ټکر او یا حادثې څخه به مخنیوی وشي. راځو 45مې پوښتنې ته. تاسو غواړئ چې د یو بایسکل چلونکي څخه په یو تنګ ترافیکي لاین کې تیر شئ او ستاسو په لور یو راتلونکی موټر رانږدې کیدونکی دی. تاسو باید هارن وکړئ او بیا بایسکل څخه تیر شئ. تر هغه وخته انتظار وکړئ چې بایسکل چلونکی د لارې یا سړک څخه لرې شي. سرعت مو راکم کړئ او اجازه ورکړئ چې راتلونکی موټر تیر شي مخکې له دې چې تاسو د بایسکل څخه مخکې شئ یا تیر شئ. راځو اوس ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. سرعت مو راکم کړئ او اجازه ورکړئ چې راتلونکی موټر تیر شي مخکې له دې چې تاسو د بایسکل څخه مخکې شئ یا تیر شئ. راځو ځواب وضاحت ته. په دې حالت کې تاسو باید په یو وخت کې یو خطر واخلئ یا ومنئ. د دې پر ځای چې د بایسکل چلونکي او د بل موټر ترمنځ بند شئ، نو خپل د موټر سرعت راکم کړئ او ستاسو په لور راتلونکي موټر ته اجازه ورکړئ چې په خوندي ډول سره ستاسو څخه واوړي او بیا تاسو د بایسکل چلونکي څخه په احتیاط سره تیر شئ یا مخکې شئ چې دا کار به ستاسو لپاره خورا خوندي وي او د حادثې څخه به هم مخنیوی وشي. 46مه پوښتنه. مخکې له دې چې تاسو لاین بدل کړئ تل په احتیاط سره موټرسایکل ته وګورئ، ځکه چې د دوی کوچنۍ اندازه کولی شي د دوی لیدل ستونزمن کړي. دوی معمولا په څلور لارې کې د لارې حق لري. د موټرسایکلونو سره د ترافیکي لاینونو شریکول غیر قانوني دي. سم ځواب دی د دوی کوچنۍ اندازه کولی شي د دوی لیدل ستونزمن کړي. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید د لاین بدلولو په وخت کې د موټر سایکلونو لپاره په احتیاط سره وګورئ، ځکه چې د دوی کوچنۍ اندازه لیدل ستاسو موټر په ړنده نقطه کې یا بلاینډ سپاټ کې ستونزمن دي او په اسانه سره نه لیدل کیږي. د لاین بدلولو په وخت کې په ړنده نقطه کې د موټر سایکل د لیدو لپاره تاسو باید په خپله اوږه باندې وګورئ، یعنې اور شولډر وکړئ. 47مه پوښتنه. موټر چلونکی باید خپل سیټ بیلټ وکاروي پرته له دې چې دوی 1978 د مخه جوړ شوي موټر چلوي، پرته له دې چې دوی لیموزین چلوي. د سیټ بیلټ په نه کارولو یا نه تړلو سره باید دوی ته د پولیسو افیسر لخوا ټکټ ورکړل شي. سم ځواب دی د سیټ بیلټ په نه کارولو یا نه تړلو سره باید دوی ته د پولیس د افیسر لخوا ټکټ ورکړل شي. راځو د ځواب وضاحت ته. موټر چلونکی باید تل خپل د موټر سیټ بیلټ یا کمربند واغوندي یا وتړي. په نه کارولو سره ممکن د ترافیکو افیسر یا پولیس افیسر لخوا ودرول شي او د جرمې ټکټ ورکړل شي. راځو 48مې پوښتنې ته. کله چې څراغ سور شي تاسو باید د څلور لارې یا انټرسیکشن څخه تیر نشئ. که تاسو پوهیږئ چې تاسو به څلور لارې بنده کړئ، په هر حالت کې یا په هر ډول شرایطو کې څلور لارې باید بنده نشي پرته له دې چې تاسو په ژیړ څراغ کې څلور لارې ته ننوتلي یاست، پرته له دې چې تاسو په شنه څراغ کې څلور لارې ته ننوتلي یاست. سم ځواب دی په هر حالت کې یا په هر ډول شرایطو کې څلور لارې باید بند نشي. څلور لارې یا چوک یا انټرسیکشن باید بند نشي.
شي. راځو ځواب وضاحت ته. حتی که سیګنال یا څراغ شین هم وي، تاسو باید یو څلورلارې ته داخل نشئ چې د څلورلارې د بندېدو سبب شي، پرته له دې چې تاسو په بشپړ ډول تېرېدلی شئ. که تاسو څلورلارې بنده کړئ، نو تاسو ته به ممکن د جرمې ټکټ درکړل شي. راځو 9 پوښتنې ته. یو پیاده تلونکی وروسته د قدم مه وهه سیګنال یا ډو ناټ واک سیګنال څخه د سړک څخه تیریږي او د سړک په منځ کې دی او ستاسو لور ته څراغ شین شو، تاسو باید څه وکړئ؟ پرمخ لاړ شئ که تاسو د لارې حق لرئ. پرمخ لاړ شئ که چیرې پیاده تلونکي ستاسو په لاین کې نه وي. تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې پیاده تلونکي د سړک څخه په بشپړ ډول سره تیر شي. سم ځواب دی تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې پیاده تلونکي د سړک څخه په بشپړ یا مکمل ډول سره تیر شي. راځو ځواب وضاحت ته. په شنه څراغ کې تاسو باید هر موټر، بایسکل چلونکي یا پیاده تلونکي ته په څلورلارې کې د تګ حق ورکړئ. که چیرې یو پیاده تلونکی د سړک څخه تیریږي او ستاسو لور ته ټرافیکي څراغ شین شو، نو تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې پیاده تلونکی په مکمل ډول سره د سړک څخه واوړي. د یادونې وړ ده چې په هر حالت کې پیاده تلونکي باید پیاده تلونکي ته د لارې حق ورکړي. یعنې پیاده تلونکو ته باید څه شي؟ د لارې حق باید په هر حالت کې په هر وخت کې ورکړل شي، که د لارې حق ستاسو هم وي. راځو 50مې پوښتنې ته. یو موټر په ناڅاپه ډول ستاسو مخکې ته راغی او خطر یې رامنځته کړو. ستاسو مخې ته راغی او خطر یې رامنځته کړو، تاسو باید لومړی څه وکړئ؟ لومړی کار څه شی دی چې تاسو باید څه وکړئ؟ هارن وکړئ او په بریک باندې ټینګه پښه کیږدئ. خپله پښه د ګاز پیډل یا اکسلیټر څخه لرې کړئ. ستاسو څنګ ته لاین ته لاړ شئ. سم ځواب دی خپله پښه د ګاز پیډل یا اکسلیټر څخه لرې کړئ. راځو اوس د ځواب وضاحت ته. که چیرې یو موټر چلونکی ستاسو مخ ته ډېر نږدې یوځای شي، تاسو باید خپله پښه د سرعت ورکوونکي یا ګاز پیډل څخه لرې کړئ، تر څو ستاسو او ستاسو مخ ته موټر ترمنځ فاصله رامنځته شي او د خطر څخه مخنیوی وشي. په ځینو حالاتو کې د اکسلیټر څخه د پښې لرې کولو سره ممکن خطر څخه مخنیوی نه کیږي. نو په دې حالت کې باید د بریک نیولو څخه کار واخلئ. په یاد ولرئ چې د دې پوښتنې په ځواب کې باید تاسو دې مهم ټکي ته متوجه اوسئ چې پښه باید د اکسلیټر څخه پورته شي. په ځواب ورکولو کې ځان ګډوډ نه کړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که چیرې دا ویډیو خوښه شوه نو خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي او لایک کولی ویر نه کړئ.